د ولسمشر غني له بریا وروسته د لر پښتنو مبارکیانې خوشحالۍ. سلام، وخت مو په خیر. د پښتون ژغورنې غورځنګ ګڼو غړو واک ته د دویم ځل لپاره د جمهور رئیس غني په رسېدو خوشحاله دي او غني ته یې مبارکیانې ورکړې. د یاد غورځنګ یو مشر غړي محسن داوړ په خپل ټویټر پاڼه کې ولسمشر اشرف غني ته مبارکي ورکړې. داوړ لیکلي دا د سرو او سپینو ډک وطن آبادول غواړي. دا سمسور گلشن دی په اسره د اغیار مه پرېږده. د جنګ ځپلي هیواد افغانستان ولسمشر اشرف غني صاحب ته په دویم ځل ولسمشر جوړېدو د زړه له تله مبارکي وایم. هیله لرم چې ولسمشر به د سولې او ځورېدلو افغانانو د سوکاله او خوشحاله ژوند دپاره هر ډول هڅې وکړي. د دغه غورځنګ بلې غړې ثنا اجاز هم په خپله ټویټر پاڼه کې ولسمشر محمد اشرف غني او لومړي مرستیال امرالله صالح ته په ټاکنو کې د بریا مبارکي ویلې او زیاته کړې ده. وایي چې سر روغ وي د نورو غړو روغتیا په خپله راځي. د پښتون ژغورنې غورځنګ دوه نور مشرانو علي وزیر او وړانګې لوڼۍ هم د مبارکۍ پیغامونو په خپرولو هیله څرګنده کړې چې نوی حکومت د افغانانو هیلې پوره کړي. وړانګې لوڼۍ لیکلي ولسمشر اشرف غني ستا بریا د لوی افغانستان بریا ده. بابا د افغانانو نسل کوشي ته نور د پای ټکی کېږده. موږ نور نه غواړو چې د افغانانو په وسایلو دا زورور نور خپل کورونه آباد کړي. د سوکاله افغانستان ارمان مو راپوره کړه بابا. په هر حال له لومړنیو پایلو تر اعلان وروسته منظور پښتین هم اشرف غني ته مبارکي ورکړې وه، خو متاسفانه دا ځل هغه د پاکستان حکومت په ناروا زندان کې دی. په هر حال د یادولو ده چې اشرف غني همیشه د دغه غورځنګ او د لر پښتنو پوره ملاتړ کړی او د هغه بریا د لر او بر پښتون ولس لپاره خزیری دی. په هر حال تاسو د دغه موضوع په هکله څه نظر لرئ؟ خپل نظرونه هم راته په کومنټ کې ولیکئ. که زموږ ویډیو مو خوښه شوې وي ضروري لایک کړئ. تر بلې ویډیو مو پالئ او بخښونکي خدای سپارم. د الله په امان.